بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو څنګه یاست؟ خدای دې وکړي چې جوړ روغ او صحت نه کامل اوسئ. لکه څرنګه چې تاسو ته موږ ویلي وو چې موږ چې دی عمومي ریاضي شروع کوو، نو نن زموږ د کلاس پیل ده. نو موږ چې دی ریاضي شروع کوو. لومړی چې دی ریاضي د برخې نه شروع کوو. شاید ریاضي زموږ چې دی څلور برخې لري چې هغه چې دی عبارت دي د حساب، الجبر، هندسه او مثلثات څخه. ګورئ ګرانو زده کوونکو، دغه برخې د ریاضي برخې ډېرې دي، خو چې دی زموږ نصاب تعلیمي چې دی په دغه دریو برخونو باندې چې دی ولاړ دی، نو موږ هم چې دی په همدې درې برخونو کې انشاءالله تاسو ته کار کوو. لومړی راځو حساب ته. ګورئ زده کوونکو، کله چې موږ غواړو ریاضي زده کړو، نو د موږ باید اول چې زده کړو حساب زده کړو. په دې چې موږ بیا نور عددونه نور برخونه چې دی نشو زده کولی، اول باید چې زده کړو حساب زده کړو. ګورئ راځو حساب ته. حساب چې دی ګرانو زده کوونکو په لغت کې شمېرلو ته وایي. چې ته وایي په لغت کې شمېرلو ته وایي، او په اصطلاح کې د اعدادو او د هغې د عملیو څخه بحث کوي. د اعدادو او د هغې عملیو څخه بحث کوي. اوس راځو چې دی ګرانو زده کوونکو موږ چې دی راځو د اعدادو ته. څنګه چې د حساب په تعریف کې موږ وویل چې اعداد او عملي دي، نو راځو اول اعدادو ته. اعداد زده کوونکو خپله د شیانو شمېرلو ته وایي. شیانو شمېرلو دا یو سمبول ده چې شیان په شی کې شمېرل کېږي. مثلا زه دې که ما قلمونه، اوس د دې معلوم نه دی چې څو دانې قلمونه. که چیرې زه ولیکم ما 8 قلمونه، نو دې شمېرل چې دی معلوم شو چې څو دي، 8 دانې قلمونه دي. مثلا که ولیکم ما کتابونه، نو دلته معلوم نه دی چې څو دانې. که زه ولیکم ما چې 6 کتابونه، نو معلوم دی چې دا څو دي، 6 کتابونه دي. نو دې نه وروسته راځو د اعدادو لوستلو ته. دا زده کوونکو دې نه وروسته موږ ووایو چې د اعدادو لوستل. لکه څرنګه چې موږ وویل چې موږ راځو د اعدادو لوستل ته. د اعدادو لوستل او لیکل. ګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ څنګه کولی شو چې یو عدد چې کوو ولیکو. نو دې لپاره موږ چې دی مرتبې لرو او طبقې لرو. مرتبه چې دی ګرانو زده کوونکو، مرتبه خپله چې دی یو نه تر 9 پورې دغه رقمونه چې دی یو رقمي چې دی، دې ته چې دی موږ مرتبه وایو. یو نه تر 100 پورې 9 پورې دغه رقمونه چې دی دې ته چې وایي مرتبه وایي. ورپسې د مرتبې څخه موږ طبقه لرو. طبقه لرو چې طبقه ګرانو زده کوونکو د څو مرتبو د یو ځای کېدو څخه موږ طبقه جوړېږي، چې هغه د 1 او 2 او 3 د دریو مرتبو د یو ځای کېدو څخه طبقه جوړېږي. مثلا ګورئ 33 دا یو چې دی طبقه ده. همداسې 456 دا هم یو چې دی طبقه ده. نو ګرانو زده کوونکو، موږ چې دی په ریاضي کې چې دی ډېرې طبقې لرو، خو دلته چې موږ استعمالوو په زموږ چې سات تر کوم ځای پورې دی، موږ 4 طبقې استعمالوو. چې اول طبقې ته وایي یویزو طبقه. د یویز طبقه، بل د زریزو طبقه ده. زریزو طبقه، د میلیون طبقه، د میلیارد طبقه. ګرانو زده کوونکو، هره طبقه بیا په خپله منځ کې چې دی څه لري، یو 3 مرتبې لري. چې یویزو طبقه هم 3 مرتبې لري، د زریزو طبقه هم 3 مرتبې لري، د میلیون طبقه هم 3 مرتبې لري، او د میلیارد طبقه هم 3 مرتبې لري. لکه څنګه ګورئ دلته دوستانو په یویزو طبقه کې چې دی 3 مرتبې شامل دي، چې یو ته وایي یویز، بل ته وایي لسیز، او دریم ته وایي سلیز طبقه. په زریز کې هم 3 مرتبې شامل دي، چې اول ته وایي زریزو طبقه، زریزو طبقه مرتبه. دویم ته وایي د لس سریز طبقه مرتبه.
لس زریز او دریم ته وایي سل زریز. په میلیون طبقه کې هم چې دی مونږه په میلیون طبقه کې درې مرتبې لرو چې میلیون دی، لس میلیون دی او سل میلیون دی. او میلیارد طبقه کې هم چې دی درې مرتبې شامل دي چې میلیارد خپله میلیارد ده، لس میلیارد دی او سل میلیارد دی. دا زموږه طبقې چې یویزو طبقه کې یویز، لسیز، سلیز، زریزو طبقه کې زریز، لس زریز، سل زریز، میلیون طبقه کې میلیون، لس میلیون، سل میلیون، میلیارد طبقه کې میلیارد، لس میلیارد او سل میلیارد. د اوس ګران زده کوونکو راځو د دې لوستلو طریقې ته چې وحدت مونږه څنګه لولو. ګران زده کوونکو لکه څنګه چې ما تاسو ته ویل چې د وحدت لوستل مونږه وایو، څنګه چې مونږه طبقې ویل همدغسې مونږ کولی شو چې یو وحدت لولو. ګورئ مثلا یو عدد دی، دغه عدد مونږه څنګه کولی شو چې ولولو. نو مونږه د ښي طرف نه چې دی کولی شو درې رقمه د عدد جلا کړو. نو که چیرې درې رقمه جلا کړو، ګورئ ګرانو زده کوونکو دلته چې دی درې رقمي عدد جوړېږي، دی خوا دوه عدد جوړېږي. دغه اولنی درې رقمي عدد زمونږه څه شی دی؟ یویزو طبقه ده. په یویزو طبقه کې او دا دوه رقمه چې دی خوا پاتې شو دا زمونږه د زریزو طبقه ده. دویمه طبقه مونږ وویل زریزو طبقه. اوس ګورئ ګرانو زده کوونکو په زریزو طبقه کې مونږ دوه مرتبې لرو چې دا څلور دېرش ده. نو مونږ وایو چې څلور دېرش زره په یویزو طبقه کې مونږ 563 لرو. نو مونږ دا ټول عدد داسې لرو څلور دېرش زره 563. مثلا ټول عدد دی ګورئ شامسې که چیرې د دې لوستل مونږ وایو نو دا چې دی هماغسې د ښي طرف نه درې رقمه چې دی دا جلا کوو. درې رقمه چې جلا کړو دغه اولنی درې رقم زمونږه یویزو طبقه، دویم درې رقم زمونږه د زریزو طبقه، دغه څلورمه درېیمه چې دی دا زمونږه چې دی د میلیون طبقه راځي. ګورئ میلیون طبقې کې مونږه یوه مرتبه لرو چې څلور ده. نو مونږه دا داسې لولو چې څلور میلیونه او په زریزو طبقه کې لرو 246. نو مونږ داسې وایو چې څلور میلیونه 246 زره. او په یویزو طبقه کې مونږ لرو 565. نو مونږ داسې وایو چې څلور میلیونه 246 زره 565. نو همداسې کولی شو مونږه ګرانو زده کوونکو که چیرې د میلیارد عددونه هم وي نو په همدې طریقې سره د ښي طرف نه درې رقمه جلا کوو او په پای کې چې دی دا چې دی طبقه بندي کوو. طبقه بندي نه وروسته عدد چې دی لولو. ګرانو زده کوونکو دا اوس زموږه نننی درس بیا بل درسه پورې نو بل درس زموږه انشاءالله مونږه چې دی عملیې شروع کوو په عددو باندې چې عملي زموږه اوله عملیه چې دی پکې د جمع عملیه ده او بیا د تفریق عملیه ده. انشاءالله بله درس به زموږه د جمع عملیې. نو تر بله ویډیو پورې چې دی تاسو په لاره پسپالم زموږه ویډیو شیر کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ښه وخت.